کتاب د انسان د ژوند یو ارزښتمن ملګری، هغه ملګری چې یو انسان ته خورا ډیر شیان ورکوي. دا چې کتاب څومره د انسان په ژوند کې ارزښت لري، په دې اړه به له لیکوال او ژباړن سره خبرې وکړو، او همدارنګه د هغه په یو ژباړل شوي کتاب باندې چې لیکوال یې یفیموف دی او په نامه په انګلستان کې بورژوازي انقلاب. د دې کتاب ژباړن زمونږ د هیواد ځوان تاند لیکوال او ژباړن مجیب الرحمن ایمان دی. ترڅنګ مې ناست ده، له ده سره به خبرې وکړو. ایمان صاحب، که لومړی راته دا ووایې کتاب د انسان په ژوند کې څومره ارزښت لري؟ سلام، ستړي مشئ. زه مجیب الرحمن ایمان یم. تاسې د غږیز تاریخ یوټیوب چینل لیدونکي یاستئ. هیله ده تر پایه را سره ملتیا وکړئ. زموږ یوټیوب چینل در سره لایک، سبسکرایب او کومنټ کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب هغه بیرویا ملګری دی چې تا ته تل د تیرو انسانانو تیروتنې په ګوته کوي او پرته له رویا، او تا ته د ژوند پیچلې لارې پرته له کوم هیڅ احسانه اسانه کوي. او هر هغه انسان چې کتاب نه لولي هغوی پوره ژوند نشي کوي. هر هغه ملت چې کتاب نه لولي هغوی خپل د تاریخ خپل د ذوب نکتې بار بار تکراروي. تاسو خو ډیر زیات کتابونه له نورو ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړلي دي او همدارنګه خپله مو هم لیکلي دي. اوس د چې کوم کتاب زما په لاس کې دی، په انګلستان کې بورژوازي انقلاب چې لیکوال یې یفیموف دی او ژباړه یې تاسو کړې ده، د دې کتاب اصلي مفهوم او موخه څه ده؟ تا د کومې موخې لپاره ژباړلی دی؟ او کله د چې دا په بهرنۍ ژبه کې ولوسته، تا څه احساس کړه او څه ترې واخیستل چې بیا دې اړینه وګڼله خپلې پښتو ژبې ته یې هم راوژباړې؟ مننه عثمان جانه. په 2020 کال کې چې کله کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خوره شوله، په هغه وخت کې دا ما وژباړه. د هغې نه مخکې چې زه کله د کابل پوهنتون محصل وم، د دې کتاب ما یو PDF کاپي پیدا کړی و، اما لوستی و. او دا چې په افغانستان یو انقلابي هیواد دی او دلته پاڅونونه شوي، د موږ ډیری پاڅونونه کامیاب شوي نه دي، ناکام شوي دي. او دا هغه انقلاب و چې په اروپا کې رامنځته شو. اروپا یې د هغو تیارو تورتمونو نه راویستله او اروپا یې د نننۍ عصر او نننۍ نړۍ اول نمبر یا تر ټولو پرمختللی ټولنه کړله. نو ما وغوښتل چې زه دا ترجمه کم، بالخصوص افغانان او پښتانه ورځنې استفاده وکړه. دغه زده کړه پښتانه د موږ مشران، کشران، واړه، ځوانان، هر راتلونکی نسل دا زده کړه چې موږ په ژوند کې انقلاب څومره ضرور دی، او د انقلاب ګټلو نه وروسته د انقلاب ساتل بیا څومره مهم او څومره ضرور دی. د هغو نه ساتل څومره تاوانونه لري او ساتل یې څومره ټولنې او هیواد دپاره ګټور دي. دا کتاب په عموم کې په انګلستان کې د بورژوازي انقلاب دی. یفیموف یو روسي لیکوال دی، تاریخ پوه دی، تاریخ لیکونکی دی. هغه د تاریخ لیکلی دی چې د دغه غونډ کتاب د تاریخ جهان په نوم باندې لیکل شوی. دا د هغو تاریخ یو برخه دی چې تنها د انګلستان په انقلاب باندې څرخېدلې ده. د هغو نه ورېخواته دی په امریکا په پاڅون د واشنګټن په جګړو په دغو باندې هم ورپکې خبرې شوي دي. زه به راشم د بورژوازي انقلاب په اړه به یو څو لنډې معلومات درته درکړم. موږ چې کله د نړۍ تاریخ تقسیم بندي یا طبقه بندي وکړو، نړۍ موږ په 5 دورو باندې تقسیموو چې کمیون ده، د غلامۍ دوره ده، فیوډالیزم دی، سرمایه‌دارۍ یا بورژوازي ده، او ورپسې بیرته کمونیزم دی یا سوسیالیزم. کله چې په نړۍ باندې په اروپا کې او په ټوله نړۍ باندې تورې پیړۍ یا فیوډالیزم حاکم و، نړۍ د عقل او منطق نه لرې په یو تیاره کې ساتلې وه. په دغې وخت کې دغه انقلابونه راپورته شول. بورژوازي په لاتیني ټکی دی چې بورژوا کارګر او
مزدورکار په کارخانه کې چې کار هغه ته ویل کېږي بروژوازي انقلاب، یعنی د کارګرانو انقلاب. د فیوډالیزم پر وړاندې د سرمایه انقلاب ته بروژوازي ویل کېږي. یعنی په دغه وخت کې د تاریخ یو دور پوره شو او بل دور ته اروپا تکامل وکړله.